بزکشي یا وزلوبه د هیواد یوه له لرغونې لوبې څخه شمیرل کیږي چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري. وروستیو کې د کندوز ولایت ورزشي لوبغالي تر بل هر وخت د وزلوبې په زړه پورې سیالیو قربانه وو. همدا تېره ورځ هم د مرکز او ولسوالیو یو شمېر چپاندازانو ترمنځ له شور او هیجانه ډکې سیالۍ ترسره شوې چې پکې ګڼ چپاندازان ښه وځلېدل. امی به خاطر طولامین دی برق امی آمادگی را گرفته رایسته. امروز هم جوانان را شما چی سر دیدین در تیم انداختیم. در تیم هم الحمدلله اول امی بزه آرنجان پرتافت و کوشش داریم بخیر سر من نسل جوانا که در طولامین مزار شریف بخیر با یک دستاورد خوب باید به ولایت کندوز بگردیم. این مسابقه مابین ولایت مرکز و ولسوالیایش بود. یک مسابقه دوستانه بود. به خاطر تورنمنت آمده یک آمادگی بگیریم ما گفته اسبا و چپاندازا را یک مسابقه شد که به معلوم شود که اسب خوب چپانداز خوب چی معلوم شود. با دو تورنمنت ان شاء الله یک آمادگی میگیریم ما که یک دوستانه بود مسابقه مابین تیم عقاب و شاهین. خوشبختانه شاهین و 4-0 شاهین برد مسابقه. په ورته مهال د لوبې مینوال چې د کندوز سربیره له یو شمېر ګاونډیو ولایتونو د دې لوبې نندارې لپاره ورزشي لوبغالي ته راغلي خوښ دي او د امنیت ټینګښت د دې لوبې د پرمختګ یو ستر لامل بولي. امروز آمدیم در سال بزکشی کندوز ماشاءالله خوب مردمش اتفاق است، اتحاد است. بزکشیش بسیار خوب جالب بزکشی بود و دیدنی بود. والا واقعا که لذت بردیم از بزکشی ولایت کندوز. نن ډېر د شکر ځای دی چې دومره امنیت دی او د خوشحالۍ ځای دی چې نن دومره خلک په ډاډه زړه باندې راځي او راځي خپل بزکشي شوق ته او د بزکشي تماشا کوي. د کندوز وزلوبې ورزشي لوبغالي کې داسې مهال دا سیالۍ ترسره کیږي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي په بلخ ولایت کې د وزلوبې یو ستر لیګ ترسره شي.